یو شهزاده پرې پاسه راغی وی عمارو سترګو دې وویشتم زرګره یارانه به ما سره کوې دې زرګر ورته وی شهزاده وي یاري څه نشي کولی هسې نوم دې د یارۍ تا اورېدلی وی په ډیلي کې یو هندو چې زرګرو زیورونه یې جوړول ښه کاریګرو زرګرو ډېر بې حده وسنداره 14 کاله یې ټول عمر په شمار دواړو سترګو یې ویشتل کول ګولی وي په غوږونو یې د سرو زرو والی وي یو شهزاده پرې پاسه راغی وی عمارو سترګو دې وویشتم زرګره یارانه به ما سره کوې دې زرګر ورته وی شهزاده وي یاري څه نشي کولی هسې نوم دې د یارۍ تا اورېدلی یاري ډېر مشکل کار دی دا ډېر ګران کار دی دا ته نشي کولی ده ورته وی بس زه په تا شک شوم او زه ستا سره یاراني کوم دوستي کوم ما سره به دوستي کوې هغه زرګر ورته وی ته دوستي نشي کولی دې زرګر ورته یو کیسه شروع کړه د 3 خانانو دې زرګر ورته وی یو 3 پخوا یو 3 خانانو ازمایلي یو تر بله بادرانو د یو نوم خورشید خان د اشنغرو د بل نوم سلارزی خاص د ډګرو د بل نوم نیک آب خان د تاڼي خان و رسوات د تاڼي خانو دا 3 واړه یارانو او خواږه صداقت یارانه ورغی نو د ډګر دی خان وی چې راشه لړ شه تاڼي تر نیک آب خان کلي ته لړ شه ډېر وخت شوی دی چې نه تللی چې د هغه یار خبر واخلي دی چې تاڼي ته را روان شه دا سلارزی د ډګر دا خان د منیر د ډګرو دی څه وخت کې راورسېد تاڼي ته چې رسوات تاڼي ته دی ورسېد نو نیک آب خان دیرې ته چې لړ نو نیک آب خان دیره کې ناست و د دواړو وروڼو او د دواړو دوستانو ملاقات وشو ډېر خوشحاله نیک آب خان شه د ده په تلو باندې چې یاره زما رور راغی دوست مې راغی دی ګپ شپ په لګو وخت به تېرېده دی ورسره دیره شو چې یو څو ورځې تېرې شوې نو دې سلارزي ته تپوس وکړي نیک آب خانه واده دې کړی دی او که نه دی کړی نو ده ورته وي واده مې یاره نه دی کړی وی تا وی ما هم نه دی کړی وی زه تا لره واده بندوبست کوم دی سلارزي ورته وي نو بس ده ولې اجازت ورکړه چې ځه چې ته یو جینۍ ښکلې وګوره ښکلې علاقه کې یو خان صحیح که راغلو وګوره ماله بس وی که چې ده ولې اجازت ورکړه نو بس دې خدمت کې روان شه د یار وی په خدمت کې د یار ګرځي خوشحالیږي د یار مناسب ښځی نه خوښیږي په خدمت کې د یار ګرځي خوشحالیږي هزاره کې ورته وښو یو خان چا دا سلارزی زارې ته ورسېدو چې زارې ته ورسېد هغه خان سره شپه راغله هغه خان ورته وی ځوانه څنګه راغلی نو ده ورته وی ستا په کور کې چې موجود د اوسن ور دی زما رور د سیالی هم برابر دی او دغسې زما یو ورور دی د تاڼي خان یم زه او زه هغه له واده کوم او جینۍ وله ګورم او تا کره جینۍ نه بس ته سره دوستی لپاره راغلی یم دې رازاري خان ورته ووایي چې خره چې ته د تاڼي خان یې د سوات ته تاڼي نو زه به تا لور درکړم خو واده نیټه به زما ستا هغه چې تا دوره کالې تیار کړه نو بس ته به بیا واده کوې چې کالې جینۍ له تیار کړې نو بس دغه به ستا نیټه راځه بیا ډولۍ وړه کویدنې وله ورکړه چې دی را روان شو راغې تاڼي ته نو یار له یې مبارکي ورکړه چې کویدن خو مې وکړله په هزاره کې د یو خان لور مې وکړه او مبارک شه خو نیک آب خانه واده خوار سړي ته ګراني چې مال ډېر نو د واده کول اساني زه چې لړ شو مال ډېر دی نو چې را کالې جوړ کړو چې را کالې تیار کړو نو هغه ما ته وی چې بس کالې ته تیار کړه نو ستا نیټه را نو دې کالي پسې پېښور ته روان شو چې دې کالي پسې روان شو پېښور ته ځي واده له کالې جوړي چې واده یار له وکړي کویدنې خو کړې را دی چې پېښور ته نږدې شو نو په لارې دي تلل نو پر ونه کې یو 2 مارغان ناست وه یو مارغه بل مارغه ته وی یاره یو کیسه خو وکړه نو دې بل مارغه ورته وی یاره څه کیسه به راته وکړم خو دې خانانو کیسه راته کوم نو دا خانانو کیسه چې د مارغه بل مارغه ته وی نو دا ډګر دی خان دا خبرې د مارغانو واورېدې او خپه نیولې ورته وي زر د ډګر خان شو دې بل ته وی زه امتیاز کوم ته زر ورو نیک آب خان ته وی د جینۍ خاوند ته وی ته زر ورو زه امتیاز کوم
شپه نیولې وه ته زر د ډګر خان شي نو د امتیاز یې بانه کړې کېناسته هغه یو مارغه بل مارغه ته ویې زه درته د دې خانانو کیسه کومه دا یو چې دی دا د ډګر خان دی د سلارزی نوم دی دا بل چې دی دا تاڼې خان دی رسواته د ډګر دا خان لګېدلی و د یار لی کویدن کړې وه په هزاره کې او نیټه والا هغه سخر کور ورکړې وه چې ته کالی برابر کا نو بیا راځه واده به کوې دی اوس کالي لځي دی د خپل قسمت نه نری خبر په هغه جینۍ باسې لوی لاور نه یو سیک راغلی و په وړوکوالي په سیک مین و او هغه سیک راغلی دی بېګا شپه کې او ځان سره یې لږ سیکان ناوستي دي ډېر زور کې اره جینۍ پلار یې ستن پورې تړلی دی او جینۍ یې زارې ته بوتلی دی او دی اوس دی کالي له دی جینۍ له کالی راوړي او بندوبست دغسې دی جینۍ د دې نه وتېره لاس نه سیک بوتلی ده نو دا ډګر دی خان دا خبرې د مارغه د خولې واورېدې او دې نیکاب خان له اواز ورکوي یاره را واپس شوي دا کالی که موږ واخلو پېښور کې نو درېیم یار به راشنغر خفه شي وي به چې تاسو نیټه کېښودله او کالی هم زما په لاس جوړ نه کړو نو کېدای شي چې بیا واده له رانه شي اشنغر ته ځو خورشید خان پسې چې هغه په لاس دا کالی جوړ کړو بیا به هغه خوشحاله وي ځکه چې هغه خو موږ د کالي نه هم نه خبر کړی کویدنې نه هم نه خبر کړی نو بس دا سلارزي بریک و او دغسې را کیسه یې واورېدله د مارغانو نو دی راغی اشنغر ته دې شپې له راللو چې اشنغر خان یار سره یو ځای شو نو چې ماسخوتن شه نو دا سلارزی ورته وي نیکاب خانه ته حجره کې کښېنه او ما خورشید خان بارو ځو چکر وخو زر به راشو واپس چکر لګو د جینۍ را چنغول چې ونو دی په حجره کې کښېنه او دا دواړه یاران چې بار شو نو ده ورته حال ووایي چې ما دغسې هزاره کې کویدن کړي وه او مارغانو دغسې موږ پېښور ته کالي له تلو د یار ښځه چې ده جینۍ نو سیک بوتلې را په زورو او اوس به څه بندوبست کېږي خو ده ته ووایي چې لوی لاور کې به کالۍ جوړو او دا لږ بال هغې خبرو د جینۍ را خاوند چې د یار بدل والو چې سیک مړ کړو ژوندار خلاصه کړو او دغسې چل شوی دی خورشید خانه نو خورشید خان چې خبر شه نو بس راغی لله نیکاب خان ته یې ویل چې سار به ځو او په لوی لاور کې به کالۍ جوړو پېښور کې کالي ښه نه دي زر ښه نه دي پېښور کې دی یې پوه نه کړو جینۍ را چنغول یې پوه نه کړو دی دواړه یاران سلا شو بس دی سار چې شه نو دی لاهور ته روان شو درې واړه په لاهور کې یو کمره ونیوله کمره کې دی یا کېنول دا یارانه خورشید خان داسې بار ووته د دې سیکانو یو ماله وه دغه سیک ځای معلوموي داسې یو ځای کې سیکان جمع وو ده تپوس وکړو چې را سیکان ولې ډېر جمع دي نو هغه سیکان ورته وي چې دې سیکانو کې یو سیک دی چا سردار دی د دې ټولو سیکانو پلار دی سردار دی مشر دی او هغه هزاره کې په یو جینۍ مین و جینۍ را تختولې را دا جمع سیکان چې دي دي څوکۍ کوي جینۍ په دغه چت کې را دې سیک سره دا هغه چت هم معلوم کړی خورشید خان چې دې کور کې را دې مخل کې را بس دې د شپې راغلله چې د چت معلوم کړو دې یاران اوده شو درې واړه په هغه اسری کې چې شپه شوله دا دوه یاران یې اوده شو سلارزی او دا نیکاب خان نو دی پاڅېدو چې دی پاڅېده نو ده وایي خدای پاکه وي اوړه راله راکړې او د یار په بدل کې سر ورکومه خو چې خدای اوړه راکړي چې دا سیک مړ کړم او دا جینۍ دا روندار خلاصه کړم د دې سیک نه ډېر سیک مخل ته روان شه چې د سیک مخل ته روان شه نو څوکیداران ټول اوده وو د دغه ځای قسمت خو چې دی بس اوده شوي څوکیداران ډېر څوکیدارانو راپاسه ور واوړېده او نیغ د جینۍ او د سیک مخل ته لم چې ویې کتل نو جینۍ او سیک په یو پالنګ پراته وو دواړه ده سره توره وه خورشید خان سره توره وه راشنغر دې خان سره دی ورته ودرېده توره یې ویسته چې توره یې ویستله نو ده وی خدای پاکه که دا سیک وجنم نو جینۍ رانه لګي خو راشه را جینۍ پاسه وه دې جینۍ ته وایه چې خاوند دې ما لاهور ته درپسې راغلی یم او پاسه چې بیایم نو سیک به مړ کړي ده را جینۍ او که نه وجنم نو بیا قاتل کېږم ځکه چې را جینۍ ده په زور را تختولې ده نو ده چې جینۍ پاسوله نو جینۍ ورته انکار وکړو چې زه خو تا سره نه ځم زما خاوند خو دا سیک دی وی خلک وایي د سیکانو وي ډېره لویه لویه ګیره خلک وایي جینۍ نه خوښوي ګیره ښځه ګوري په خاوند کې اصلي کار هغې اصلي کار کتلی و بس یاره خوشحاله وه سیک سره سیک یې ویښ کړو وي ته زما خاوند نه
خورشید خان کمزوری و چې سیک را پاسېد د خوبه ویې کتل په کمره کې یې سړی ونیو چې وینیو نو راواچو ډوګی پې ماته کړه خورشید خان ته وی خانه تا به یې لیدلي ډېر هندوانه چې ناست دي په دوکان ګونګړي خرڅوي ستا په ما د ګونګړو راغې ګمانه وي ډېر هندوان به تا لیدلي چې ګونګړي خرڅوي ناست دي په دوکان وی واوره ځوانه زه ګونګړي نه خرڅومه زه د خلکو په کوپړو کې وبس کمه نو سیک پهلوان و خورشید خان کمزوری و بس ګیر شو توره ترې نه مو غورځېده دې سیک ته لاس خپو نه دا خان وتاړو او دی یې بره چت کې ځوړن کو چې په چت کې ځوړن کړه لاس خپو نه لاس یې وله داسې ځوړن کړه خپې وله ځوړندې کړې او ده ته وی چې سار به دې وختي وجنمه که خیري په ډک میدان کې به وجنمه او د سیکانو منځ کې به وجنمه اوس بس تړلی به یې در ساره جینۍ خو لا په سیک جینۍ ته وکړله بس جینۍ بیا لږ سره په اوږده شوله سیک سره په غاړه غاړه اوږده شوه دی په چت کې جس تړلی دی فریاد کوي چې خدای پاکه سر مې د یار په سر کې ورکړه خدای په دې کې رب راکړي جنتونه دی دا فریاد کوي ده سره سپی تلی و خورشید خان سره چې دی ته لاهور ته نو ده سره سپی تلی و کمره کې سپی یاران ده اوږده پرېښي وو چې سپی ویښ شو ویې کتل نو د مالک کټ یې خوشی و چې کټ خوشی و مالک نه و نو سپی تر شو په کمره کې چې مالک مې څه شو نو د یارانو نه سپی راووتو چې ما کومه لارې مالک راغلی و په بوی راته خاص د خورشید خان کمرې ته راغی د سیکو چې دی کومه کمره کې سیک تړلی و نو سپی هغه کمرې ته راغی چې سپي وکتل نو جینۍ او سیک پراته دي په پالنګ باندې چې بره وکتل نو یا مالک د سپي چې دی نو دا براویزان دی سپي دا خبره وکړله لکې چې یاره دیر نه مکې راکړی دی نر ځوان دی خورشید خان او دی بند دی دی بندي دی راشه ودانګه او د ده پرې سینه کښېنه نو که اخلاص که خو خپل اخلاص به الله ته څرګند کړي او که اخلاص نه کو نو خپل اخلاص به څرګند کړي او که اخلاص که نو د زندان نه به خپل مالک خلاص کړي خو راشه وخېږه پر د ده په سینه کښېنه راغوټې پرانه ده د ده له لاس چې د ده لاس ازاد سپي چې ودانګل له چت نه نو د مالک خو د لاسونه هم داسې تړلی او رخپون هم نو د مالک په سینه کښېناسته او د ښي لاس په غوټه یې شروع کړه چې ډېر ساعت کې غوټه یې پرانستله سیکه جینۍ ودري کمره کې چې د ښي لاس غوټه یې والا پرانسته نو نور خان ځان په خپله پرانسته او راکوز شو په مزه خپله توره یې راواغسته سیک نه هم توره راواغسته خپله توره هم راواغسته داسې نر ځوان و چې هغه سیک یې بیا ویښ کړو وی پاسه وی په تورې نه وجنمه سیک چې خان لاس کې توره ولیدله نو بس سیک په سلامونو شو جینۍ هم په سلامونو شو چې زه سره زما ته مې خاوند دی ده ورته وی نه سیک یې مړ کړو جینۍ یې هم مړه کړله د جینۍ نه یې سر پرې کړو ډولک یې واچو او دی راغی دی کمرې ته سرای ته راغی دی یارانو پسې چې د یارانو پسې راغی نو یاران یې ویښ کړو او پیسه چې ځو ما دلته رکالي تپوس کړی دی رکالې دلته لاهور کې ګران دی ځای چې ځو پېښور کې به کالې بس دی را روان شو مولا بانک سره راووتل د لوی لاهور نه چې دی داسې میرې ته شو نو خورشید خان سر د یار ښځې له ورکړو د ښځې خاوند لی سر ورکوي واله نیکاب خانه دا د ښځې سر سه بدل واغسته اشنا ده اشنغرسته نو هله هغې یار خبر کړه چې بدل یې وله واغست او نور دې په پردو ښځو نه شرمومه خپله خور د له درکوم رې خورشید خان ورته وی کړي قبولوي او په پردو ښځو رې نه شرمومه او بس دا بدل یې وله واغسته او خپله خور یې وله ورکړه نو چې خپله خور یې ورکړه د نیکاب خان له د خورشید خان نه اشنغر خان د یار له یې خور ورکړه نو دې نیکاب خان هم خور وه په کار دی چې دی دې سلارزي له ورکړی وي د دې تاڼې د دې خان هم خور وه خو په دې کې قسمت ته الله پاک بند و عمر تېرېده دا سلارزی چې و دی به تاڼه کې دی نیکاب خان سره و دواړه رونه به اوسېدل اشنا نه یو ورځ یې نیکاب خان ښځې او خور ته ووایي چې ګورې ګودر ته به نه ځئ مال ډېر دی او په پیسو باندې اوبه راډکوئ خو ګودر ته ستاسو تله نه منمه ګودر ته چې لړې نه شئ د اوبو ګودر و هغې ته به راجینکۍ تلي اوبو له لامبلو له چې داسې غرمه به شوه نو چې څوک به نو لامبلو له به ګودر ته تلي د کلي خوا کې ګودر و
بس د یو ورځې نه یو ورځ داسې چلو چې د نیکاب خان ته د سلارزي وویل لکه زما ښکار تړی شوی دی زه ښکار له ځمه د نیکاب خان ورته وایي مړه زما سر خوږېږي ته یوازې لړ شه زه به حجره کې ناست یم او بس چې ته راشي نو بیا به ډوډۍ موډۍ وخورو ته ښکار له لړ شه او زه سره نه شم ته زما را سر خوږېږي نیکاب خان د تاڼۍ خان چې وځي حجره کې پاتې شو دا سلارزی ښکار له ووت یوازې په دغه ورځ باندې اوس د یار دا ښځه د نیکاب خان ښځه او خورې په غلا ګودر ته تللي دي او غرمه را دی وی چې نیکاب خان سو یار د حجرې نه راځي نو موږ به دغه کړي سیل میل کړي او ګودر ته به لړې شو خو په موږ پال یې کړی چې دی لړلې ګودر ته دی دواړه ګودر کې ناستې او دا سلارزی په ګودر باندې راغی په ګودر راغی ویې کتل نو دی د یار په ښځه مین شو خو پېژني نه چې دا ښځه زما د یار ده د یار خور او د یار ښځه په ګودر کې ناستې وي ده ورته ویې جینۍ تږې یم ماله اوبه راوړه نو هغې خورې وله جام را ډک وي ته به اوبه نه راوړې دغه جینۍ به اوبه راوړي د یار ښځه یې یاده کړه وي دا به اوبه راوړي او دا به ما سره په جام اوبه څکي نو هغې ورته ویې اوبه ورسره وڅښه نه چې لالا راشي کور ته چې زه کور ته دی خو ځي نه ده ته یې ډېر کنځل وکړو خو دی شک شوی بس هغې جینۍ ده سره په جام اوبه وڅکي سلارزی او شملدار پیزوان خوړلی اوبه یې وڅکي ورسره او چې دی راغی دی ګودر ته کور ته روانې شوې دا سلارزي ته یار کور نو معلوم چې دا زما یار کور دی د حجرې یاراري وي دا جینکۍ هم د په کور نه نیستي چې دی حجرې ته لړ نو ده کې روح نه و سا پکې نه و د رنګ والی و نیکاب خان ورته وي یلکه وي ته خو چې ښکار له تلې خو سم وي ده ورته وي یاره غشی مې په زړګي وخوړو په زړګي ولګېدمه عاشق شومه یو دوه جینکۍ مې ګودر کې ولیدلي هغه ورته وي مړه پکه لاره کښېنه ما سره مال ډېر دی په خرڅ بدله جینۍ والمه خو کور یې راته وښیه ده ورته وی راشه کور مې ودله صحیح کړی دی دا ورته نه وه پته چې دا زما د یار کور دی چې خپلې کوڅې له نیکاب خان راوست وي دې کور ته جینۍ ننوتې ده نیکاب خان ورته وی زه مړه وي دا خو د یوه جس سړي کور دی او پلار به وله په پیسو رضا کړمه وبه یې کړمه دی حجرې ته را رخصت کړی دی ډکې وي چې یا خدای پاکه که په خور مې شي کې خو زه به یې وله ورکړم ورور مې دی یار مې خو که په ښځه مې شي کې خدای څه به کومه دی چې کور ته ننوته نو ښځه خورې ځان ته راوبللې وي کمې یوې خان سره وبسکلي دي په جام نو دی پوه شو چې او خو هغه هلک خو ده ته جوړ ټول هل ویلی دی نه خور ورته را مخکې شوه وي لالا موږ ورته ډېر کنځل کړي دی څوک سلک و پاس سور راغی ګودر ته موږ خو ګودر کې ناست یو تنګې شوي پرې کور کې تاره باندې پالم یخم خو بس تنګې شوي نو زما دې روندارې ورسره په جام اوبه څکلي دي نو بس دا ښځې ته ویې ته په ما طلاق یې په ما طلاقه شوي زما یار به کټ له تا له بېګاله زما یار راځي ما پرېښودې ته ما یار له ورکړي نو دې نیکاب خان دا خپله ښځه پرېښودله پرېښودله نو طلاق یې ورکړله خو وي کریال ورته ووایي چې زه د نیکاب خان ښځه یم نو بیا به یار ځان وجني بیا به زه تا وجنمه دال به ورته نه وایي صرف دا به ورته وایي چې بس زه تا له نیکاب خان وکړم ده ته یې وي حجرې ته دې ته تللی سلارزي ته یې وي چې تا له کار یاره ټول له شریعت وکړو د جینۍ پلار مې په پیسو رضا کړو بس تا له ما واده وکړو اسخر سره په یو کمره کې اوسېږي خو اسخر دې نشته بل خوا ته لرې ما چې تا سره سودا وکړه نو بل خوا کراچۍ ته لم او بس یاره اسخر سره به اوسېږي او ته به بس ماښام نو سلارزی یار کره روان شه یار حجره کې پاتې شه کور مالک حجره کې پاتې شه دی روان شو سار به روځي ښځې ته یې خو ویلي چې هل به ورته نه وایي چې دی ورغلی نو سلارزی خو عاشق سړی خو دغه نو بس ده په پالنګ ته په توده کې دانګلي دي چې جینۍ راټینګه کړې ده غېږ کې نو د یار بوی وله ورغلی دی د نیکاب خان د جینۍ را طرف نه د یار بوی ته دی زر را کوڅې وي جینۍ څوک یې وي ستا ښځه یم که نه وي ستا رغېږي نه زما د یار بوی دي زه هغه سره په یو کټ کې سملم هغه بوی چې دی دا ستا نه دي ما ته حال وایه څوک یې هغې ورته وي زه ستا ښځه یم بس نیکاب خان دله کړې دا جینۍ ده تنګه کړې ده ده ورته وایي چې ما ته به حال وایه ته جینۍ څوک یې شکي شوی دی وي زه د نیکاب خان ښځه یم او دغسې چل دی نو دې سلارزي وي یار سره به سار سترګې څنګه لګومه
نو چاړه ورسره وه ځان یې واللی او ځای یې خط لیکلی چې ما ځان په خپله ومړ کړو او بس زه پوه شوی نه وم او بس که زه خبر وی چې دا زما نه یار ښځه ده نو ما به ولې داسې کار کړم خو خبر نه وم نو خبر نه و نو ځان یې مړ کړو چې یار سره به سهار سترګې څنګه لګوم چې سهار ناوخته شوی دی دا نیکاب خان وي یاره په دیدن به نه مړېږي خو بیا ورته دا خبره را مخکې شوې هسې نه چې ښځې ورته حال ویلي یار ځان وجلي راشه رنداره وکړه کور ته لاړ شه چې دی راغی او ویې کتل نو وینې ډنډونه ورکې ولیده چې ور یې مات کړه نو ښځه یې مړه وه ښځې هم ځان وجلی چې خاوند به مې وجني نو راشه ځان وجنه نو ښځې هم ځان وجلی دا خورې چې را پاسېدلې را ده چې تللی دی او خو ښځه او یار یې مړه وو نو دې نیکاب خان هم په هغه چاړه ځان وجلی دی ځان یې والی دی مړ کړی دی بیا یې خور د اشنغر خان ته خبر کړی دی چې راشه خور دې مړه را یاران دې دواړه مړه دي سلارزی مړ دی دغه مړ دی نیکاب خان چې هغه راغلی را اشنغر نه کتلي یاران به درومي ګورستان ته زه به هغسې خورشید بللی کېږم او په محشر به دې ته څنګه مخامخ کېږم نو هغه یار هم ځان وجلی دی نو درې واړه یاران مړه شو نو زرګر ورته وي که دغسې یارانه کولی شي خو یارانه به در سره کوم لکه دې خانانو چې وه وی خورشید خان وی چې یاران به درومي ګورستان ته زه به هغسې لا خان وایم ځان ته نو زه به هغسې خورشید بللی کېږم او په محشر به دې ته څنګه مخامخ کېږم نو داسې وخت که یارانه کولی شي زرګر ورته وي شهزاده ته نو یارانه در سره کوم او که نه شي کولی نو بس خپل کار کوه شهزاده نو شهزاده ورته وي بس هم دقسې یارانه به در سره کوم نو زرګر یې یار شو کیسه یې لړه بس